اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. منافقان اوږد بحث را روان او مختلف قسم مثالونو سره د دې وضاحت فرمایي. اوس نن د منافقانو مثال په دې شان سره کوي چې یو سړی دی او هغه په تیز باران کې روان دی، تیز باران پې وریږي او په هغې باران کې تیری وي، ګړزار وي، برېښنا وي. نو دې د دغې ګړزار او برېښنا د وجې خپل غوږونو کې ګوتې نه نباسي چې ډېر ګړز وشي نو دې ویریږي چې تندر را باندې را پرېنوځي. نو الله رب العزت د منافقانو حال په ناشنا طریقې سره بیان کړی دی چې د دې منافقانو حال داسې دی لکه توره تیاره ده، توره شپه ده. نو د تورې شپې نه مراد کفر دی. کفر چې دی دا تیاره ده او اسلام چې دی دا رڼا ده. من الظلمات الى النور. قرآن فرمایي کنه چې تیارو د کفر نه رڼا د ایمان ته چې کوم دی. نو تیارو نه مثال کفر دی او د رڼا نه مثال اسلام دی. نو دلته باران نه مثال چې دی هغه اسلام دی چې را روان شو، د الله دین را روان شو. نو باران چې دی دا خو سبب د ژوندون دی. نو چې هر هغه انسان چې د الله دین قبول کو، د ایمان قبول کو، نو اصل ژوندون دته ملو شو. ځکه چې قرآن عظیم الشان هم او احادیث هم کافر ته مړ ویل دی، کافر ته مړ ویل دی او مسلمان ته ژوندی ویل دی. نو گویا کې په اسلام باندې انسان ژوندی کیږي. دا د زړونو هغه ژوندون په دې کې دی. نو دی دغه باران خودیم دغه کوي منافقان، ړی ورته کیږي. خو بعضې وخت کې دی باران کې ګړزار شروع شي نو هغه ګړزار بیا سړی چې دی نو پریشانه کی. نو دغه ګړزار چې دی دا د جهاد احکامات دي. وی هر کله چې چرته د جهاد حکم براغه نو بس دی باندې با دا سراغه لکه چې دی ته د مرګ استاذ راغه، دی باندې با قیامت شروع شو. ځکه دا ډیره یره به په دې وجه راله چې اسې نه زمون خلاف چرته د جهاد حکم راشي چې د منافقانو باندې شروع وکړي. او خو رسول الله مبارک ټول پیژندلي وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله ټول خولی وو او یو صحابي غالبا حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې د تمام منافقانو نمونه ورته نبی علیہ السلام خولو خودته رازدار د پیغمبر علیہ السلام وي. دا د نبی علیہ السلام انتهایی داسې بعضې د راز خبره به ور سره کولې. اسې دې کې خبره د صحابه پړه کې د خدای یره ډېره زیاته وه، ډېره زیاته وه د الله یره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو پیرا په خپل دور کې چې د دې دور حکومت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته وی یو خبره کوم وی ما ته داسې پته لګېدلې ده چې تا ته
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو منافقانو نمونه ښودلي دي. وی او یا امیر المؤمنین ماته ښودلي دي. وی تا هغه نمونه ماته ویلی شي چې دا څوک څوک؟ وی امیر المؤمنین صاحب په ما پابندي ده، ما باندې رسول الله مبارک پابندي ایښې ده چې دا نمونه به چاته نه ښیې، نو په دې به مې نه مجبوره. وی ټیک ده. نو اوس د حضرت عمر صاحب د یرې ته وګوره چې د الله یره یې په زړه کې څومره وه. ویسې یو خبره نه کوم، وی په هغه منافقانو کې خو د عمر نوم نشته که نه؟ د عمر نوم خو پکې نشته. او ورته یا امیر المؤمنین صاحب ستاسو نوم پکې نشته؟ وی تاسو خو جلیل القدر حیثیت لرئ. وی ناسې وي د ما د زړه کې یره ډېره زیاته ده چې پته نه لګي. یو پیره وي د جمعې شپه وه اوږده، سوره یاسین مبارکې لوستل شروع کړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وی چې دې ځای رارسېد چې وامتازوا اليوم ایها المجرمون، د قیامت په ورځ باندې به اعلان وشي چې جدا شئ ای مجرمانو، د دې مسلمانانو نه جدا شئ. نو وی تر سحره پورې په چغو چغو جړل چې پته نه لګي چې عمر به په کومه ډله کې چېرته د مجرمانو په ډله کې را نشي. او دا نه چې هغوی د الله نه نا امید و، خدا د الله یره په هغوی باندې ډېره زیاته غالبه وه. جومات ته به چې راته نو وی ټول به په رپېدو شو، رنګ به یې زیړ شو. وی چا ورته ووی چې صاحب تاسو هر قسم زورورو خلکو ته چې مخامخ کېږئ نو پروا هم نه، دومره درته الله یو روب او یو هیبت در کړی دی چې پروا دې هم نه. د دې روب ډېرو اکثر به فیصله چې کوله نو چې داسې ملزم به را مخامخ که نو هغه ته به یې وایه څه مسله ده، ته خپل وضاحت وکړه. کوئی چې نه حضرت عمر صاحب به داسې وکتل نو غرب شو چې به را پرېوته. بیا به حضرت عمر صاحب به ته نه کتله، بیا به ورته نه کتل. دومره الله پاک لیکن د هغه باندې دومره د الله جلال. نو چا ورته ووایي چې صاحب ته چې جومات ته راځې نو په راپېدو شي، رنګ دې زیړ شي او ډېر. وی او که نه دا خو زه د خدای عدالت ته مخامخ کېږم. که اوس ووایي چې د عمر دا مونځ مې قبول نه دی نو زه به بیا تپوس د چا نه کوم؟ زه بیا تپوس کولی شم د الله نه چې ولې دې زما مونځ قبول نه که؟ نو په دې را باندې یره راشي چې هسې نه دا زما د عبادت اصل خبر دا د الله یره په هغې باندې غالبه ډېره زیاته وه. بهرحال نو دې چې هر کله د جهاد حکم به راغی نو بس دی به په غوږونو کې ګوتې نه نباسلې او یره به پرې راله چې هسې نه زمونږ خلاف چېته حکم راشي چې دا خلک چې کم دی نو راګیر کوي. بیا چې داسې ورو دی وه دا مال غنیمت به شروع شو، جهادونه به وشو او مال غنیمت به ملو شو، وسلې به ملو شي، پیسې، دولتونه، ویندې، غلامان، نعمتونه به ملو شو. نو د دې بړو شو چې یاره دا اسلام هم مړه راځه د اسلام طرف ته ورځو، راځه بس دې مسلمانانو طرف ته ورځو، دا طرف رانیسو مړه دا وګوره تشې مزیدي پکې. نو دې به داسې زړو شو چې یاره بس پاخه مسلمانان کېږو او دې طرف ته راځو. خو چې بیا به یې نظر وکړو چې یاره په دې باندې خو وروسته خو په دې کې یاره ډېر سخت سخت احکامات دي او دې سره به څه کوو. نو بیا به چې کوم دی نو ودرېده، بیا به ایثار شو. نو مراد دا دی چې منافقان دا بېغیرته وه، دی په یو طرف باندې کلکېده نه، خو چې کوم دغه به یې ولیده نو مسلمانانو ته به چې مونږ خو ستاسو ملګري یو. خو که څه حکم به راغی بس هغه بیا الله رب العزت فرمایي چې دا دی له ما کم طاقت ورکړی دی د اورېدو، دی له کم ما د لیدو طاقت ورکړی دی نو دا به ترې واخلم، دا به ترې والم. دی چې دی نو دا فتوحات، دا غنیمتونه، دا د اسلام د شان و شوکت دا دی نه برداشت کوي. دی ته چې دی ګوري نو بس دی باندې دغه راځي چې ولې داسې کېږي. نو کله یې ړو شي چې مزې چرچې وویني نو راشه دې طرف ته راشه. خو چې بیا د دین اسلام دا باران چې دی که نه نو باران خو د ځمکې د آبادۍ دپاره کېږي. دا خو هر څوک مني چې به باران سره ځمکې آبادېږي، خو باران سره به ګړزار ومي، باران سره به تندرونه هم راغورځېږي، باران سره سیلابونه هم راځي، باران کې ګلې هم راغورځېږي. کله که څه د دین هم سیوا پکې سختی نو خلک دا ټولې سختۍ برداشت کوي، خو بیا هم باران سوال کوي یاره وی ډېر وخته شو باران نه کېږي، دعا وکړئ چې خدای باران وکړي. نو اوس خلک دا نه وایي چې یاره دا به باران سوال مه کوئ، بیا خټې جوړېږي، بیا سیلاب را نه شي چې ته تندر پکې رونه غورځېږي، ګلې دغه ټول خلک د ذهني طور دې ته تیار دی. نو د اسلام ترقي چې کېږي نو دا داسې په اسانه باندې نه کېږي
دا خو اسلام زنده ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، دا خو به قربانی غواړي، دا خو به تکلیفونه برداشت کول غواړي. علامه چې کوم دی انسان دغه طرف ته رسی نو دی خو دغه تکلیفونو ته غاړه نه ورکوي، دغه تکلیفونه برداشت کول نه غواړي، هغه نشي برداشت کولی. دی خو وایي چې بس کم ځای کې چې بل ځای کې قرآن کې به تاسو له راشي چې هر کله داسې د جهاد احکامات براله نو دی به وایي چې یاره موږ داسې لرې ځای کې ناست وي، لرې ځای کې، او دا هغه ځای نه معلومات کولی چې هلکه د مسلمانانو څه پوزیشن دی. نو چې کوم که بالفرض غالب کیږي خو رامنډې به وزر به بس په موقع باندې میدان ته راشو چې بس مونږ خو ستاسو ملګري یو، او که نه مغلوب کیږي نو چې بس بیا خو بیخي د هغه بل طرف ملګري شو. الله د منافقانو بحث په قسمه قسم طریقې سره وضاحتونه کوي. او کصیب یا مثال د دې په شان د هغه کس چې وریږي په باران من السماء د اسمان نه فیه چې پاغې کې ظلمات تیری وي، وراد غلزار وي، و برق او برېښنا وي. نو چې څنګه باران بغیر د غلزاري بغیر د برېښنا نه نوي، نو دغسې اسلام چې خورېږي نو دا داسې په اسانتیا سره نه خورېږي. اسلام ډېر په سخته راغلی دی، ډېر په سخته. حدیث کې راځي که نه چې بدأ الاسلام غریبا وسيعود کما بدأ فتوبى للغرباء. د اسلام ابتدام ډېر ناشنای حالت کو شوه، خلق ورته اړو هرکلی نه وي، اړو چا لاس نه ورچو، اړو چا قبلونه. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې ډېر زر ده چې اسلام به واپس هغې حال ته لاړ شي چې صرف غریبانانو کې به اسلام پاتې شي، کمزورو خلکو کې به اسلام پاتې شي. لیکن نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه غریبانانو او کمزورو خلکو دپاره ډېره خوشخبري ده، دغه دپاره ډېره خوشخبري ده چې چا قبول کړ. نو تقریباً که تاسو حال سوچو کې نو حال تقریباً هغه طرف ته روان. مالدار خلق چې دی وی ما مالدار سړی دیندار لیدلی نه دی. رحمان بابا فرمایي که ما مالدار سړی دیندار لیدلی نه دی، د هزاره چا بازار موندلی نه دی. نو اوس ما دا لوی خلق چې دی دا ډېر زیات، مونږ خو ټول داسې میډل طبقې والو کمزوري خلک یو، خو چې کوم دا ډېر مالدار دی او سړی یې چېرته راسي وویني د هغې سوچ، د هغې فکر، د هغې خبرې، ته به چې خدای پاکه دا څنګه په دې کائناتو کې چې ته موجود هم یې د دې په ذهن کې او که نه یې خدای خبر چې دا اسلام شته او که نه شته، او چې دا قرآن شته په دې دنیا کې او که نه شته. حیران بشي چې د هغې هغه فکر، د هغې هغه سوچ، د هغې هغه خبرې بالکل هغې د خپلې زندګۍ نه د هغه د دین هغه فکر، د اسلام هغه فکر، د مذهب هغه فکر، هغه ټولې خبرې چې کوم دی د زندګۍ نه خوا کړي دي، دغه خو هسې اضافي غونته خبرې دي د ثواب. نبی علیہ السلام دغه خلکو ته خوش قسمته ویلی دي چې په داسې حال کې، او بلکې حضرت تر دې پورې فرمایلی دي چې داسې وخت به راشي چې د اسلام ټینګول به دومره ګران شي لکه لاس کې چې کوم دی سروټ کې نیول یا بله ډیوه د یو ځای نه بل ځای ته وړل، دونه مشکلات به جوړ شي. لیکن بیا به دغه خلق چې په داسې وخت کې په دین اسلام ټینګ پاتې شي نو الله فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه خلق کامیاب دی. نو الله دې منګه دغه کې حساب ورځي. نو الله فرمایي چې څنګه باران بغیر د تیارو او د غلزار برېښنا نه، دغه اسلام بغیر، نو دې غلزار او برېښنا ته دی بیا چرته ټینګيږي؟ دې ته خو دې نه ټینګيږي کنه. یجعلون ننباسدي اصابعهم غت خپل فی اذانهم بخپل وغونو کې من الصواعق د وجد تندروننا حذر الموت د وجد د یری د مرګ نه. سو مراد چې د جهاد حکم راشي بس دی په وغونو کې ګوتی ورکی چې کای سمنی چې دا خبره خو هم نرو د دې اورېدل موږ نشو برداشت کولی، اورېدل موږ نشو برداشت کولی، او بس دی وی چې بس دا خو دا صح احکامات دی داسې مخصوصیه لکه په باران کې چې تندرونه راغورځي او خلک تیریږي او یو خابل خاطر منډي وي. الله وی بدقه سدي یریږي او د تندر نه خلک منډي وي، د دې وجه نه چې چر منډ شم چرته چې ته لاندې ته غیر نشم. دی وی چې ته په دې احکاماتو کې مونږ غیر نشو، د جهاد په احکاماتو کې مونږ غیر نشو. الله وی دمر دا چې کم دینو هغه بوزدل دی. والله محیط بالکافرین، الله احاطه کون کې دی په کافرانو باندې. الله وی خلاصي ګرانه نه څنګه به مان خلاص. بل ځکه قرآن کې الله فرمای اينما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. کم ځای کې چې تاسو یې نو دا مرګ به تاسو را لاندې کوي اگر که تاسو په مضبوطو برجونو کې چې کم دی ناسې. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ
په خپل مرګ باندې اخیری په خپل بستر باندې وفات شوی دی. وفات وخت کې ډېر زیات جړل. چا ورته وی صاحب ولې دومره جاړې؟ تو خو دا ستا هغه بهادري او ستا هغه تورزني او ستا شجاعت هغه خو په دنیا باندې خور شوی دی او ته نن چې کوم دی نو د مرګ د یارې نه وي نه 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 وی ما دومره ډېر ګزارونه په دې سینه باندې خوړلي دي چې بل سړی به دومره برداشت نه کړي شي. څه ډېر مانو څه تعداد ډېر دی چې 35 ګزارونه یاد کړل که 85 یاد کړل څونه چې دومره زه لګېدلی یم. زما په دې بدن کې وي روغ ځای نشته چې په هغې کې نه د تورې یا د نیزې یا د غشي ګزار نه دی شوی. او ما ټول عمر الله نه د شهادت سوال کړی دی، لیکن نن زه صرف په دې جاړم چې آیا زما د عمل خدای پاک ته مقبول نشو که نه ما کې څه نقصان دی چې نن ما ته شهادت ولې نصیب نشو. خو د هغې بیا علماو جواب کړی دی چې خالد بن ولید صاحب ته رضی الله تعالی عنہ هغې مبارک ته نبی علیہ السلام سیف الله خطاب ورکړو. سیف الله توره د الله. نو علما فرمایي که چرته دی په میدان کې شهید شوي وي نو بیا به کافرانو وي چې د خدای توره ماته کړه، د خدای توره ماته کړه. نو دقه یو خبره. او دویم دام پکې یو تعلیم چې کم دی دنیا مسلمانانو ته میلو شو چې که د سخت نه مرګ راتلی نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ به وفات شو. خو د سخت نه مرګ نشته. ای خلکو د جهاد نه مه یریږئ، دا د الله د رضا دپاره چې کم دی یو عمل دی. نو ځکه الله فرمایي چې دا کافران ما نه بچ کېدي خو نشي چې کنه دلته به بچ شي نو بل ځای کې به دي بیا د مرګه بچ شي زمانه. یکاد البرق نږدې دی دا برېښنا یخطفو چې وتښتئ ابصارهم دا نظرونه د سترګو د دي. یعنې برېښنا نه مراد چې کوم دی فتوحات دي، غنیمتونه دي، د اسلام شان و شوکت دی، د اسلام حقانیت دی. او هغه داسې دی چې دی داسې دی چې دی ته ګوري نو د دې د عقل ورته کار پرېږدي. الله وایي چې کیدی شي بالکل د دې د عقل کار پرېږدي. یخطف ابصارهم کې اشاره دغه طرف ته چې دومره دې سوچ والی چې تا څنګه چل مونږ خو وایي چې دغه د اوس به نبي علیه السلام علیه بالله یعنې کمزوري شي، مرګري به اوس ختم شي، اسلام به اوس ختم شي. او خدا خو ورځ تر ورځه په ترقۍ باندې روان دی، خو په تیزۍ باندې روان دی. نو د دې د عقل بالکل د دې نه اوتښتي کار پرېږدي چې دا به څه کېږي. نو ځکه الله فرمایي یخطب ابصارهم نږدې چې وتښتئ نظرونه د دوی دا فتوحات چې دوی باندې داسې دا بد لګي. کلما هر کله اضواء لهم چې روښانه کې چاپېره ځای د دوی نه، یعنې دغه باران کې چې پړقار وشي ظاهري خو هغې طرف ته اشاره ده که نه چې هر کله باران کې دغه پړقار وشي اضواء لهم نو دغه پړق سره یکاد البرق که نه چې الله وایي نږدې وي دا برېښنا، دغه برېښنا سره اضواء لهم روښانه کې چاپېره ځای د دوی نه مشو فی نو دی روان شي په هغې کې. څه مراد دی؟ یعنې چې دی د مسلمانانو دا دولتونه دا وسلې دا غنیمتونه وویني نو دی ورو د مسلمانانو تابعداري شروع کړي. خو چې بیا دا سختۍ وویني نو بیا را په شا شي چېره دا شی خو زموږ د وس نه بار دی، دا خو موږ نشو کولی، نو بیا ودرېږي. مشو فیه نو دی روان شي په هغې کې. و اذا ازلمه هر کله چې تیاري شي علیهم په دې باندې، یعنې بیا د اسلام هغه سخت احکامات هغه شروع شي یا د جهاد حکم راشي نور داسې سختۍ شروع شي نو څه چلو شي؟ قامو نو دی بیا ودرېږي چې نه نه یاره بس نور مخکې نه ځو. ولو شاء الله که چېرې غوښتلی الله پاک لذهبه خامخا بوتلی به بسمعهم طاقت د اورېدو د دوی و ابصارهم او طاقت د لیدو د دوی. چې تا ته الله پاک د اورېدو د لیدو طاقت درکړی دی چې ته پې حق واوره او حق پې ووینه. نن ته د هغې مخالفت کې الله وایي چې بیخي به ختم کم خو فی الحال ولا مهلت ورکوم. ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر څیز باندې قدرت او طاقت لرونکی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او کصیب یا حال د دې منافقانو په شان د هغه کس دی چې وریږي پې باران من السماء د اسمان نه فیه چې پاغې کې ظلمات تیری وي ورعد غړزار وي و برق او برېښنا وي یجعلون نباسدي اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرون نه حذر الموت د یارې د مرګ نه. والله محیط بالکافرین الله احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې. یکاد البرق نږدې وي دا برېښنا
یخطفو چو تختی ابصارهم اغا نظرون دوی کلما هر کلا اضواء لهم چه روخانه کی چا پیر زید دوینا مشو فیه ندی روان شی پاگی کی و اذا ازلم هر کلا چه تیارشی علیهم پدی باندے قامو ندی ادریگی ولو شاء الله کچر غختل اللہ پاک لذهبن خامخ بوتل بیو بسمهم طاقت اوریدو ددی و ابصارهم طاقت لیدو ددی ان اللہ بشک اللہ پاک علی کل شیء قدیر پارسیز باندې قدرت لرون کې دي. صدق الله العظیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم امین الحمد اللهم ارحمنا وارحم محمد صلی الله علیه وسلم اللهم انصرنا وانصر امة محمد صلی الله علیه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد سردار اللہ تم دعاؤں کے ندرے موراز دعاؤں تو کہ چلائے مغفرت نصیب خدا پاک تے او بخی اللہ دی او بخی اللہ دی پسماندگان صبر جمیل دا ټول مرګری دی الله زمون خوشاله کیه دا ټول بجولو کې دی الله خیر واچیه الله دا ټول مشکلات مصیبتونه پریشانی ختم کی صلی الله علیه جزاک الله خدا پاکم خوشاله